السلام علیکم د شور تلویزیون ګرانو کتونکو زه توریالی ناصري ستاسو په ګران چوپړ کې حاضر یم. هیله ده چې د برنامې تر پایه پورې له موږ سره اوسئ. ګرانو دوستانو راځو دغه بعضې دوستان خلک چې دا کم عوام دي راوتي دا ولس د خپل د کور سامانونه راویستلي دي خرڅولو ته د دې باره کې غږیږو چې دوی په کوم حالت کې د خپل د کور سامان راویستلی خرڅوي. آیا دوی مفلسه شوي دي، پیسې نه لري، اقتصاد خراب ده؟ نو نور خبرې هم شته دوستانو. د برنامې تر پایه پورې له موږ سره اوسئ دوستانو. چېرته مه ځئ، انشاءالله چې د غونډو په هکله انشاءالله د خلکو سره محاورې کوو، غږیږو او بس انشاءالله تر پایه پورې موږ سره اوسئ. ګرانو دوستانو راغلو دلته زموږ یو دوست ده، ورور هم ده چې د کور سامانونه یې اخیستي دي. دوی په هکله موږ ته څه معلومات راکوي. خوش آمدی برادر خان. بخیر باشی. خوش باشی. خوب هستی؟ بخیر هستی، جانجور است. بخیر باشی. میشه که معلومات بدید درباره از این سامان‌ها که مثلا ایره شما از خانه خودتان است یا از مردم ها خریدین؟ چه رقم خریدین؟ مردم خریده میره. خریدین؟ آه. خب بسیار خوب. این چه رقم است؟ قیمتشان در کدام ریت که در شهر و بازار فروخته میشه نو نه؟ قیمتاشان بلند بود. دیگه چه رقم فروخته میشه؟ اینجا هم دیگه قیمتش پایین است. مثلا چیزی را میخریم خریده بود 12000، ما میفروشیم 4000 3000. یعنی برابری دیگه کار هر چند فروخته شد. دیگه درباره مردم چی میگی؟ مردم مثلا اقتصادشان خراب بود که یارو فروختن، حتما دیگه درباره جافتر مردم خوب میرن از خارج از کشور بیرون میشن. یگان تا پیدا میشه که اقتصاد ضعیف است میفروشن. خرید و فروش چطور است؟ بازار خرید و فروش ان شاء الله میشه نمیشه؟ 3 روز میشه که من 2 نفر هستیم 1 روپیه اسلاف نکردیم. خرید داریم، فروش نداریم. کاروبار نیست. خب بیاز خداوند پاک برای کلگی یک صلح سرتاسری میخواهیم که انشالله امن و امنیت انشالله مدام او خدا مهربان است میایم. فقط مردم ها زیادترش بیکار است دیگه. بیکار است، بیکار است، قیمتی است، خوراک قیمت است، کاروبار نیست. خب تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتان برای ما دادین دیگه. میبخشید بسیار زیاد. سلامت باشید.